او زما د پرې پاکه خاوره باندې سوګند دي د دې وطن د شاه زلموت ویم چې دا وطن موږ ته هسې نه دی میلاو شوی او نه میراث کې په دې زموږ مشرانو د سرو وینو سیلابونه به یې ولیدي د سرو وینو موټر چلوم یو غریبې کورنۍ سره زما تعلق دی خو بدر صاحب په ما دونه ګران دی لکه ما نه چې څوک تپوس هم وکړي په خدای مې قسم زه ورته یم زما مشر ورور دی چېرته مو په ډراما یا فلم کې هم کار کړی دی او که نه صرف هغه ګیټ اپ مو جوړ کړی دی او هغه دله خوند درکوي خیبر باندې زموږ 26 کسته ډرامو چلې د استاد او بالکې سید رحمان شینو سره او زه لکه ډېرو خلکو وپېژندم د دغې خیبر ټي وي د شیشې د برکته د بدرونیر برسي نشترخال کې نو زم راځم که یو انسان هر څونه قابل یې که نه خو چې ده سره پیسه نه یا شپارس نو څه وویم که هغه کامیاب شي مشرانو به ویل تعلیم وکړه ما به یار دا دې څه وایي خو نن زه کمې محسوس کوم او زه پښتنو وروڼو ته صرف دا سوال کوم چې د راشنکوب په ځای قلم سره دوستي وکړئ چې هر ځای په کار راشي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتونکو زه ستاسو قربان نوید بهزاد د خپلې خپرونې کلي ولس سره ستاسو خدمت کې حاضر یم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به قدرمنو دا وخت زما په څنګ کې تاج منیر صاحب ولاړ دی کوم چې تاسو کتی شئ بالکل د بدر منیر مرحوم صاحب ډوپلیکیټ دی نو دی راله نن په ګوتو راغلي دي سره یو څو خبرې اترې کوو د دې د سټایل حوالې سره او د دې چې دا کوم انداز دی کم د دې د بدر منیر صاحب سره والهانه محبت دی نو هغې حوالې سره دې سره یو څو خبرې اترې کوو راځئ زموږ سره اوسېږئ السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشې څنګه لې روریا تاسو ته هم خپل پروګرام کې هرکلی وایم لږ شانتې خپل لنډ شانت تعارف زموږ هغه کتونکو سره وکړئ کوم چې تاسو نه پېژنئ هغې سره لږ لنډ شانت تعارف وکړئ زه یو موټر چلوم یو غریبې کورنۍ سره زما تعلق دی خو بدر صاحب په ما دونه ګران دی لکه ما نه چې څوک تپوس هم وکړي په خدای مې قسم زه ورته یم زما مشر ورور دی که نه لکه هغه ما ته دونه ګران دی دا راته ووایه چې تاسو هم د فیلډ سره شوق ساتئ د فن سره نو چېرته مو په ډراما یا فلم کې هم کار کړی دی او که نه صرف هغه ګیټ اپ مو جوړ کړی دی او هغه دله خوند درکوي نه ډرامو کې هم کار کړی دی دلبر منیر سره راغلی دی دا یو ډرامه کې پلار یم مظلومه جینۍ کې او خیبر باندې زموږ 26 کسته ډرامو چلې د استاد او بالکې سید رحمان شینو سره نور د بدر منیر صاحب برسي چې نو زه سټیټ پروګرام نه ځم او پښتو فلمونه او ډرامې خو بس داسې به ووایي چې بس ختمې شوې دا راته ووایه دغه تاسو ذکر وکړو د خیبر ټي وي باندې د ډرامې 26 کیسټونه د هغې څه د خلکو طرف څه ریسپانس راغی خلکو خوښه کړله تاسو ته چې خلک میلو شي هم ویني نو ذکر کوي د هغې هغې خو په ایمان زه به درته دا ووایم که نه قسم دی چې لکه ما خو لکه دونه تکړه نه یو خو زه مسلمان یم چې خیبر چینل نه لکه سړي څه چې ښځې خدای دې قدر وکړي زموږ قدر کوي او زه لکه ډېرو خلکو وپېژندم د دغې خیبر ټي وي د شیشې د برکته هغې کې ستاسو کم کردار و هغه هغې حوالې سره ته لږ یو دوه خبرې وکړئ هغې کې زه د استاد او بالکې نامه ده د هغې ډرامې بالکې چې دی ډېر ساده دی نو زه هغه ما په سره چې زما پکې نوم بدر منیر زه بیا هغه خانانو سره د هغه په سر جنګېږم که نه نو ډېره یې ونډه په خیبر باندې وچلې 26 کیسته وه د فلم تاسو ذکر وکړو فلم کې هم تاسو کار کړی نو فلم کې هم نه دی کړی سټیټ پروګرامونه چې د بدر منیر برسي نشترخال کې نو زم راځم خو لکه هغه سړی نن سبا کامیاب د چا سره پیسې وي کني قابلیت که یو انسان هر څونه قابل یې که نه خو چې ده سره پیسه نه یا شپارس نو څه وویم که هغه کامیاب شي صحیح دا راته لږ هم ووایه چې تعلیم مو شته سبق مو ویلی نو تعلیم خو زما نشته دغه خو پریشاني ده مشران وایي تعلیم وکړه ما به یار دا دې څه وایي خو نن زه کمې محسوس کوم او زه پښتنو وروڼو ته صرف دا سوال کوم چې د راشنکوب په ځای قلم سره دوستي وکړئ چې هر ځای په کار راشي ها تاج منیر صاحب تاسو ډېر ښکلی پیغام ورکړو چې یاره تعلیم سره مینه پکار ده بجای د دې چې مونږ دښمنۍ پالو او کلاشینکوف په دې سره مینه
دا راته ووایه د بدر منیر به ډېر فلمونه تاسو کتلي د هغې غټ فین هم یې او هغه سټایل هم دی نو د بدر منیر که څه ډایلاګ مونږ سره ووایې زموږ د کتونکو سره شریک کړې او زما د پرې پاکه خاوره باندې سوګند دي د دې وطن د شاه زلمو ته وایم چې دا وطن مونږ ته هسې نه دی میلاو شوی او نه میراث کې په دې زموږ مشرانو د سرو وینو سیلابونه به یې ولیدي د سرو وینو ډېره زیاته مننه تاج منیر صاحب ګرانو کتونکو د 14 اګست موقع ده نو تاج منیر صاحب په دې باندې که تاسو خیال کړي په تېر هغې ډېر زیات ښکلی پیغام هم ورکړو ستاسو یو جهان مننه کوو زمونږ چې کوم نوی نسل دی هغوی ته به څه پیغام ورکوي تاسو هم وی چې یاره تعلیم پکار دی نور څه ویل غواړئ په دې موقع باندې 14 اګست موقع ده 14 اګست د دې مبارک شي او کوم ملکونه چې گیر دی ظالم په پنجره کې نو خدای دې هغې مزاد کړي جشن ازادي دا زموږ دپاره د اختر دروازې نه کمه نه ده خو زه به زلمي کول ته صرف دومره ووایم چې یو مهرباني وکړئ د دې موبایل نه دی د دې نه لږ صحیح استعمالوي هېڅ خبره نه ده که نه زموږ ډېر زلمي دې یو خراب کړو لږ پرهیز وکړئ او یو د راشنکوب مینه چې کټ یې نو نه کوئ ځکه چې د هغه څنګه شکل بدرنګ دی داسې عمل بدرنګ دی زما پښتنو وروڼو چرې مه خرابېږئ خو د دې شي نه به ډېر نفرت کوئ د راشنکوب نه او خامخا که دوستي کول غواړئ نو قلم سره وکړئ چې ارزم په کار راشي والسلام ډېره زیاته مننه تاج منیر صاحب او ګرانو کتونکو تاسو تاج منیر صاحب خبرې واورېدلې او ډېر زیات ښکلی پیغام لري ډېر ښکلی سوچ یې دی د پښتنو دپاره د پښتون قام دپاره د پښتون را روان نسل دپاره ګرانو کتونکو هم دې سره خپله خپرونه سرته رسومه خو په تېره به دا یو پیغام درکړم چې دوی سپورټ کوي او دې سره مینه وکړي دا فنکاران چې کوم دي دا زموږ د معاشرې عکاسي کوي نو هم دې سره خپله خپرونه سرته رسومه ستاسو قربان وید بهزاد تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان او زما د پرې پاکه خاوره باندې سوګند دي د دې وطن د شاه زلمو ته وایم چې دا وطن مونږ ته هسې نه دی میلاو شوی او نه میراث کې په دې زموږ مشرانو د سرو وینو سیلابونه به یې ولیدي د سرو وینو موټر چلوم یو غریبې کورنۍ سره زما تعلق دی خو بدر صاحب په ما دونه ګران دی لکه ما نه چې څوک تپوس هم وکړي په خدای مې قسمي زه ورته یم زما مشر ورور دی چېرته مو په ډراما یا فلم کې هم کار کړی دی او که نه صرف هغه ګیټ اپ مو جوړ کړی دی او هغه دله خوند درکوي خیبر باندې زموږ 26 کسته ډرامو چلې د استاد او بالکې سید رحمان شنو سره او زه لکه ډېرو خلکو وپېژندم د دغې خیبر ټي وي د شیشې د برکته د بدر منیر برسي نشترخال کې نو زم راځم که یو انسان هر څونه قابل که نه خو چې ده سره پیسه نه یا شپارس نو څه وویم که هغه کامیاب شي مشران به وایي تعلیم وکړه ما بیا یار دا دې څه وایي خو نن زه کمې محسوس کوم او زه پښتنو وروڼو ته صرف دا سوال کوم چې د راشنکوب په ځای قلم سره دوستي وکړئ چې هر ځای په کار راشي